बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़म د वर्ड प्रोग्राम ته वर्ड کې مونږ او تاسو صرف د انفو باندې کار کړو. صحیح ده، انفو باندې انفو برخه کې څه پرابلم شته؟ راځو نیو برخه ته. کوم برخه ته؟ نیو. ګوري نیو څه معنا لري؟ لکه نیو مونږ او تاسو په هر یو پروګرام کې د نیو په نوم باندې کمانډز آپشن راکړي او دلته په ورډ کې د نیو مطلب سره د نیو مونږ تاسو څه لپاره اخلو؟ نو د نیو هدف دا دی چې مونږ تاسو نیو ډاکیومنټ واخلو. نو تاسو ته د ورډ په تعریف کې ما ویلو چې دا ورډ چې دی دا ډاکومنټیشن والا پروګرام دی. نو چې کله مونږ تاسو نیو باندې کلیک کوو مونږ ته څه راځي؟ نیو ډاکومنټ راځي. او خپل دا ډاکومنټ څه ته ویل کیږي؟ دې باره کې مخکې ما تاسو سره څه خبره کړې وه، بیا هم تاسو ته وایم. ډاکومنټ ویل کیږي کلیکشن اف پیجز، د صفحو مجموعې ته ویل کیږي. د صفحو مجموعې ته څه ویل کیږي؟ ډاکومنټ. د نیو په ذریعه باندې د نیو په واسطه باندې تاسو نیو ډاکومنټ اخلي، بلکې نیو پیج نه. ځینې کسان د دې نه داسې هدف اخلي چې کله نیو باندې مونږ کلیک کړو نیو پیج راځي. نه، نیو پیج نه راځي، نیو ډاکومنټ راځي. اوس که چیرې زه د کیبورډ نه کنټرول ان پریس کړم یا د فایل مینیو ته راشي تاسو داسې نیو باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره بلینک نیو ډاکومنټ راځي. د بلنک ډاکومنټ باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ صحیح ده، په شروع کې خو دا یو صفحه وي، خو که چیرې تاسو د کیبورډ نه کنټرول جمع انټر کنټرول انټر داسې یو ځای پریس کوئ نو په دې کې تاسو سره په لکهاو صفحې راځي. ستاسو خیال دی؟ نو د حقیقت کې دا ډاکومنټ زموږ تاسو د صفحو مجموعې ته ویل کیږي. نو د نیو نه مطلب په ورډ پروګرام کې نیو ډاکومنټ موږ تاسو اخلو ساخلو نیو. او د دې لپاره د کیبورډ نه شارټکټ د CTRL او N دا شارټکټ دی. د کیبورډ نه تاسو کله نیو ډاکومنټ اخلي کنټرول N به پریس کوئ نو ګورئ ما سره نوی ډاکومنټ راغی. دا او دې برخې نه هم تاسو کله نیو باندې داسې کلیک وکړئ نو تاسو د نیو باره کې لږ مخکې څه نه څه دې باره کې غږېدلی مو چې تاسو ټمپلیټ هم اخیستلی شئ او بلینک ډاکومنټ هم اخیستلی شئ. خو بیا د شارټکټ طریقه دا وي چې مستقیم ډایرکټ تاسو ته څه درکوي؟ نیو ډاکومنټ درکوي ټمپلیټ او دا برخه تاسو ته دا ویلکم سکرین نه راولي. د دې نه وروسته اوپن. ګورئ د اوپن کمان وظیفه څه ده؟ اوپن چې دی موږ تاسو ته already save ډاکیومنټ اوپن کوي را خلاصوي. د دې لپاره موږ سره شارټکټ دی CTRL او دا شارټکټ دی. نو already save documents موږ تاسو ته را خلاصوي چې کله مونږ مخکې د ورډ پروګرام کې یو ډاکومنټ جوړ کړی وي، یو کتاب مو جوړ کړی وي، یو CV مو جوړ کړی وي، یو برخه کې مو سیو کړی وي او هغه غواړو چې دوباره د ورډ پروګرام ته راخلاص کړو، پکې تغیرات راولو یا نور څه کارونه وکړو نو دې لپاره فایل ته راځو اوپن باندې کلیک کوو. چې کله تاسو اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو ته د کمپیوټر وایي چې تاسو سره دا ثبت شوي مخکینی ډاکومنټ کومه برخه کې پرته ده، هماغه ادرس هغه لوکیشن ته لاړ شئ او هغې ځینې راخلاص کړئ. دغه ته ویل کېږي ریسنټ ډاکومنټ. دې ته څه ویل کېږي؟ ریسنټ. دا هغه ډاکومنټ وي چې تاسو په دې هفته کې په دې میاشت کې په دې کمپیوټر کې ثبت کړي وي د هغې به یو لیست تاسو سره راشي. که تاسو کمپیوټر ته وایي چې نه زما دا ریسنټ والا په کار نه دی، خپله د یو مشخص ادرس کې ما سره ډاکومنټ دی نو تاسو به د PC ته لاړ شئ. د PC کې یو حصه کې تاسو سره ډاکومنټ وي یا مثلا براوز باندې که کلیک وکړئ تاسو ته د ایکسپلورر راخلاصوي. څه راخلاصوي؟ ایکسپلورر. ګورئ کله تاسو د براوز باندې کلیک وکړئ مکمل د ایکسپلورر تاسو ته راخلاصوي. نو د ایکسپلورر لارې نه تاسو په کمپیوټر کې هرې برخې ته تللی شئ. لکه دلته ګورئ افغان په نوم باندې یو فایل دی، دا نیو کورس آوټلاین دا زه راخلاصوم. یا که دا DOC ته لاړ شم، دا D ډرایو ته لاړ شم، دا DOC یا ډاکومنټ والا فایلز ته لاړ شم، دې برخه کې موږ تاسو سره مختلف قسمه فایلز پراته دي او چې کوم باندې کلیک وکړو داسې انتخاب یې کړو نو ګورئ دا HCV فار ایگزامپل اوپن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو سره به هماغه ډاکومنټ راخلاص شي. نوی خپله جدا ډاکومنټ ورته اخلي د ورډ پروګرام ځکه هغه جدا ډاکومنټ ده، دې ته نه راځي، جدا ډاکومنټ ته راځي. اوس به صحیح شي. نو ګورئ
دلته اوس موږ تاسو سره دوه ډاکومنټ راغله یو دا ډاکومنټس دا چې د موږ تاسو کار پکې کوو بل دا سی وي را خلاصه کړه او دا په جدا ډاکومنټ کې ده ګوري دا په جدا ډاکومنټ کې ده د دې لپاره جدا ډاکومنټ خلاصېږي ځکه دا جدا موږ تاسو سیو کړی بیل موږ تاسو دې باندې کار کړی نو د اوپن په واسطه په ذریعه باندې تاسو د مخکې نه سیو شوي یو ډاکومنټ را خلاصولی شئ نو مخکې خو زه تاسو د براوس لارې نه لاړم که تاسو ډس پی سي باندې کلیک وکړئ د ډس پی سي کې د ستاسو هارډ ډسک تاسو ته درکوي او ستاسو په دې هارډ ډرایو کې هرې برخه کې چې تاسو سره فایل سیو وي هماغه را خلاصولی شئ نو دلته کې ګوره دا فولډرې دي او دا تاسو سره دې کې کوم فایل وي هغه فولډر تاسو ته معلوم وي چې دې برخه کې ما سره د وډ والا دا یو فایل دی دا را خلاص که تاسو څه کوي را خلاصوي نو د اوپن په وظیفه باندې تاسو پوه شئ مخکینی ثبت شوی فایل تاسو ته یا ډاکومنټ تاسو ته څه کوي را خلاصوي په دې اوپن کې دلته کې یو بله خبره ده هغې ته ویل کېږي ریکور انسیف ډاکومنټ انسیف ډاکومنټ هغه وي چې ستاسو د کمپیوټر کې کار کوئ د پتن ستاسو دا کمپیوټر د یو مشکل له وجې بند شي خاموشه شي چارج پکې نه وي نو هغه فایل ستاسو له منځه نه ځي هغه کمپیوټر ځان سره په دې موقتي میموري کې ذخیره کوي نو هغه به تاسو ریکور انسیف باندې کلیک وکړئ او د دې ځای نه را خلاصولی شي دې باندې مخکې ما تاسو ته څه ناڅه کار کړی و نو دا اوس انسیف ډاکومنټ ده اول به تاسو دا سیو کړئ یو برخه کې هغې نه وروسته به کمپیوټر دا تاسو ته را خلاص کړي تاسو وایي چې سیف دې کې صرف دغه یو ادرس دی او نور پکې څه نشته دی ښه بیا که چیرې تاسو راشئ دې اوپن ته اوپن کې داسې د براوس باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته ګورئ یو برخه کې چې ډاکومنټ وي اوس که چیرې تاسو راشئ د ډي ډرایو باندې کلیک وکړئ یا د ای ډرایو باندې صرف دی ډرایو باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو وی دلته کې دا د وورډ څومره فایلونه چې وي عمده ماته راواخله نور مه راخله نو تاسو به دغه برخه کې راشئ دلته به ولیکئ ستورې ډاټ ستورې سټریک ډاټ سټریک دې باندې به داسې کلیک وکړئ او څومره چې د وورډ فایلونه وي تاسو یو فولډر ته لاړ شئ هغه به تاسو ته رامشخص شي ګوره دا د وورډ فایلونه دي یا که دې برخې ته تاسو راشئ آل وورډ ډاکومنټ دې ځینه هم تاسو انتخابولی شئ آل فایلس عمومي ټول فایلونه راته وښه آل فایل کې څه خبره وي آل فایل کې تاسو ته دا د ایکسل والا فایل هم ښیي د نورو پروګرامونو والا هم ښیي او آل وورډ ډاکومنټ یا دا سټریک ډاټ سټریک څه کار کوي ستورې نقطه ستورې تنا تاسو ته د عمدغه پروګرام د دې پروګرام نه بغیر نور فایلونه وي هغه هم تاسو ته راخلي ګورې دلته کې لږ خبره شته دی ښه کله تاسو آل فایل انتخاب کړی وي سره له دې چې دا د وورډ پروګرام تاسو ته د وورډ فایلونه ښیي د نورو پروګرامونه هم ښیي تاسو ته تاسو وایي چې نه مشخصا د وورډ پروګرام فایلونه موږ ته شو که وښیه آل وورډ فایل باندې تاسو کلیک وکړئ تنا د وورډ فایلونه راغله تاسو صحیح ده او دا چې موږ تاسو مخکې ثبت کړي وي دلته کې مثلا تاسو د ایکس ایمیل والا فایلز په کار وي دې ځینه راخیستلی شي پی ډي ایف والا وي بلې ایکسل ټول راخلاصولی شي څه مسله نشته خو د هر یو لپاره بلې پروا نه کې همدې ځینې هم تاسو کتلی شئ لکه دلته هم راخلاصولی شئ خو هغه شان تغیرات چې تاسو د ایکسل فایل کې ایکسل کې راولئ ایکسل کې تاسو کالکولیشن کولی شئ دلته په وورډ پروګرام کې نشئ کولی ګورئ که چیرې دلته تاسو ریچ ټیکسټ فارمټ واخلئ تاسو سره د ورپاډ فایلونه راځي که تاسو مشخصا د وورډ پروګرام غواړئ آل وورډس ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ صحیح ده نو دې برخه کې مونږ کوشش دا کوو چې آل فایل انتخاب کړو تر څو ټول مونږ تاسو وګورو نو که تاسو سپیسیفیک کوئ مشخص کوئ دې برخې نه تاسو سیو کولی شئ یو فایل به داسې انتخاب کړئ او هغې نه وروسته اوپن باندې به داسې کلیک وکړئ هماغه فایل به تاسو سره د وورډ پروګرام ته څه شي راخلاص بشي ښه دا خو د اوپن باره کې څه ناڅه خبرې وي اوس راځم سیو ته سیو څه کار کوي ګورې دلته موږ تاسو سره یو بل کمانډ دی هغې ته ویل کېږي څه سیو save means to store our created file in our storage or in our HDD drive. ګورئ د سیو وظیفه دا ده
یا دا هدف دی چې تاسو دغه معلومات دغه هر څه چې ولیکئ په هارډ ډیسک کې یو ځای کې ځان لپاره دایم لپاره هلته وساتئ چې تر څو تاسو سره هلته کې ثبت شي. د سیف نه مطلب ثبتول، سیو ثبتول. د دې لپاره تاسو سره شارکټ دی CTRL او S دا شارکټ دی چې کله تاسو د کیبورډ نه کنټرول بټن او S یو ځای پریس کړئ نو تاسو سره به هغه ډاکومنټ څه شي سیف شي. نو ګورئ که دغه معلومات ما دلته اضافي واچو خو تر اوسه لا دا سیف شوي نه دي. که تاسو دې فایل ته راشئ سیف باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته وایي چې په کوم ځای کې غواړئ دا سیف کړئ. نو د دې سیف لپاره به تاسو اولین کار دا کوئ چې تاسو به کمپیوټر لپاره لوکیشن موقعیت په نښه کوئ چې کوم ځای کې غواړئ. دا مختلف دي، عمومي دي، آریو پکې راتلی شي. که براوز باندې تاسو کلیک وکړئ براوز باندې نو تاسو به ایکسپلورر راخلاص شي، دا فولډرې به مشخصې شي کوم ځای کې غواړئ دا فایل سیف کړي. فار ایگزامپل زه دا غواړم د ډیسکټاپ باندې سیف کړم نو دلته تاسو اول به د فایل کې سیوینګ لپاره به یو نوم ورکړئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا موږ سره یو شارټ نوټ دی. صحیح شو. دلته تاسو دا تمنیل باندې خو مخکې ما تاسو ته خبره کړې وه داسې عکس یې وښودل شي ونه ښودل شي نو دلته ټیک مارک اچوئ نه اچوئ او دا به تاسو سیف کړئ. نو ګورئ دا موږ تاسو سره سیف شو. چیرته سیف شو؟ په ډیسکټاپ کې څه په نوم باندې شارټ نوم. اوس که چیرې وروسته کې راغلی دې برخه کې نور معلومات تاسو داسې واچول ډایرکټ سیبېږي. اول ځل چې یو ځل سیب واخلئ نور کنټرول ایس تاسو سره سیبېږي. نو موږ تاسو کوشش هم دا کوو چې کله یو فایل باندې کار کوو اول ځل هغه سیب کو موقعیت ورته په نښه کړو هغې نه وروسته چې څومره مخته ځو کنټرول ایس پریس کوو تر څو هغه فایل موږ تاسو سره سیب او دا ماغې د پاسه سیبېږي هماغه یو فایل باندې سیبېږي. اوس که چیرې موږ تاسو داسې وغواړو چې همدغه ډاکومنټ کې تاسو دا نوي معلومات چې ما ولیکه دا د جدا سیب شي په بل نوم باندې دې سیب شي په بل ادرس باندې دې سیب شي نو ګورئ که چیرې یو فایل موږ غواړو چې سیف کړو خو with different name and different location باندې تاسو سره دې سیف شي نو دې لپاره یو بل کمانډ دی هغې ته سیبز ویل کېږي او د سیبز لپاره په دې وینډو په ورډ کې شارکټ دی F12. صحیح شارکټ دی F12. نو اوس که چیرې زه لاړ شم د کیبورډ نه F12 پریس کړم او یا د فایل منیو ته راشم سیبز باندې کلیک وکړم نو تاسو ته بیا وایي چې ګوره دا فایل لپاره بل ادرس په نښه کړه په هماغه ځای کې نشي سیبولی هملته هم سیبولی شئ څه خبره نشته خو تاسو وایي چې دا مطلب دوباره بیا تاسو غواړئ چې سیب یې کړئ یس براوز ته لاړ شئ. د دې هدف دا دی خاص د سیبز. اوس دغه برخه پورې موږ تاسو مخکې نوټ لیکلي دا موږ تاسو سیف کړی لاندې نور معلومات هم واچو که چیرې دغه معلومات غواړو له دې فایل نه جدا سیف کړو د دې شارټ نوټ په نوم باندې نه وي بل نوم باندې وي بل ځای کې د دې کاپي دې موږ سره راشي نو تاسو به فایل ته راشئ سیبز باندې به کلیک کوئ او د سیبز نه وروسته یو ادرس ورته په نښه کوئ. که چیرې تاسو سیف باندې کلیک وکړئ د هماغه فایل د پاسه سیبېږي او که دې برخه کې تاسو دا نوم یې ورته چینج کړئ یا لوکیشن فار ایگزامپل دا یو ډاکومنټ کې غواړم به دا ډاکومنټ کې سیف شي نو موږ سره دوه فایلونه کریټ شو یو دا شارټ نوټ دی چې په دې کې کم معلومات دي او بل تاسو سره دا کم چې ډاکومنټ کې دی شارټ نوټ په نوم باندې دې کې فول معلومات دي یعنی هغه آخري برخه زموږ دلته سیف شوې ده. نو تاسو آخري فایل چې بیا کله را خلاصوئ دې ځای نه بیا خلاصوئ د ډیسکټاپ نه به نه خلاصوئ دا ابتدایي فایل دی. صحیح ده. بل هدف د دې دا دی مثلا تاسو یو فایل را خلاصوئ فار ایگزامپل دا کابل والا یو فایل دی دا ما راوچت کې او دلته مې ولیکه چې افغانستان داسې مې څه ولیکه ARND که اوس شروع که اوس باندې انټر دا یو فایل ما راواخیستو تاسو غواړئ مختلفو کسانو ته په دغه په USB کې یا مطلب دغه په فولډر کې جدا جدا سیف کړئ نو دا کار به تاسو د څه نه کوئ د سیبز نه به کوئ. مثلا ډیسکټاپ کې یو ځل راغلم ډیسکټاپ ته او د دې لپاره ما یو فولډر جوړ کړ چې کنټرول شفټ N ډیسکټاپ دلته ما یو فولډر جوړ کړ دا فولډر مې علي په نوم باندې جوړ کړ علي ته بیل سیبوم بل کس ته بیل سیبوم نو ګورئ اوپن کې او سیف کې دا څه په نوم باندې سیف شو همدې کابل په نوم باندې
بیا د کیبورډ نه F12 پریس کړئ یو فایل ته راشئ سیبس ته راشئ ډیسکټاپ کې بل کس ته بل فولډر جوړوم او هغې ته هم سیبومه ده نو تاسو ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ دلته رایټ کلیک نیو او فولډر ته لاړ شئ خان په نوم باندې دې باندې ډبل کلیک وکړه دلته هم سیب شو هماغه یو فایل دی بیل بیل کسانو ته یا بیل بیل فولډرو کې موږ څه کې سیب کې همدا د سیبس څه ده وظیفه ده دلته هم دا فایل راغلی دی او دلته چې راغلی دلته نو د دې یو کاپي موږ دې فولډر ته ورکړه یو هم دې ته ورکړه نو تاسو ته یو فایل ډوپلیکیټ تکراري هم راولي همدغه سیبس همداسې مختلف ادرسو کې مختلف لوکیشنو کې تاسو دا سیبولی شئ کله تاسو د سیبس باندې کلیک وکړئ تاسو ته دې برخه کې وایي چې تاسو ادرس لوکیشن موږ لپاره په نښه کړئ نو دې برخه کې تاسو لوکیشن ادرس ورته په نښه کوئ د سیبس دا یوه خبره شوه دویمه برخه دا ده چې تاسو یو فایل ویت ډیفرنٹ ټایپ هم سیبولی شئ څه باندې ویت ډیفرنٹ ټایپ په مختلف اقسامو باندې سیبولی شئ اوس دغه معلومات دي دا خو موږ د ورډ په شکل باندې سیب کړه که تاسو غواړئ چې عمده معلومات د انټرنیټ صفحې په شکل باندې سیب کړئ HTML کې سیب کړئ یا مثلا د یو بل شکل کې سیب کړئ همدغه کار هم تاسو څوک کوي سیبازي کوي نو فایل ته به راشي سیبز باندې به کلیک وکړئ یو لوکیشن به ورته په نښه کړئ فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې خو دا ځلې د ورډ ډاکومنټ نه غواړم څه غواړم دا ځلې فار ایگزامپل زه غواړم چې دا د ما سره څه راشي PDF کې دې راشي یا د مثلا HTML شکل کې راشي نو ګورئ PDF شکل کې ډیسکټاپ کې سیو کا نو ګوره دا به موږ سره دا فایل PDF ته واوړي نو PDF هغه فایلونه دي چې هغې کې بیا څوک ایډیټینګ او تغییرات نشي راوستلی نو ګوره دا اوس PDF شو دا فایل تاسو که چیرې ډیسکټاپ ته لاړ شئ د همدغه فایل دا PDF شو نو مختلف ټایپ یا انواع یا اقسامو باندې هم تاسو سیبولی شئ د سیبس لارې نه همداسې دلته نور مختلف قسمونه شته دی PDF XPS ویب پیج شکل کې غواړي HTML ویب پیج باندې کلیک وکړئ داسې ډیسکټاپ ته لاړ شه او سیف کا نوم یې نه بدلو صرف غواړو نوعیت یې بدل کړو نو که چیرې تاسو اوس دلته راشئ دا موږ تاسو سره د انټرنیټ صفحې په شکل باندې سیب شوی په ورډ کې مو جوړ کې خو په کوم شکل باندې سیب شوی چې کله را خلاصوي دا به د انټرنیټ صفحې کې را خلاصیږي نو ګورئ تاسو یو ویب پیج لپاره یو څه ډیټا غواړئ ډیزاین کې ترتیبي کړئ د ورډ په واسطه باندې کولی شئ هغه به HTML کې سیب کړئ دا اوس موږ سره HTML ډاکومنټ ده صحیح ده نو دا HTML شو یا ویب پیج شو نو د سیبس دا دویم هدف دا دی چې تاسو دا فایل څه کار وکړئ دا فایل تاسو د بل فارمټ یو بل شکل کې سیو کړئ نو دویمه خبره د دې د فارمټ خبره وه د څه خبره ده فارمټ ښه نو تاسو ته مله بله خبره ما د HTML وکړه فایل ته راځم دې نه وروسته کې پرنټ همدغه فایل تاسو جوړ کې سیب مو کوئ یو برخه کې اوس غواړئ چې د دې نه پرنټ واخلئ چاپ یې کوئ نو فایل ته به راشئ تاسو پرنټ باندې به کلیک وکړئ څه باندې به کلیک وکړئ پرنټ نو ساده کمانډونه دي پرنټ موږ تاسو ته د پرنټ لپاره تاسو یو شارټ غوندې تعریف هم ولیکم چې پرنټ هدف څه دی څه لپاره موږ تاسو کاروو نو موږ وایو چې پرنټ چینج our soft file to hard file بس دومره خبره ده موږ تاسو سره دی کې hard file دا پرنټ څه کار کوي زموږ تاسو دا د پروګرام په شکل باندې ډیټا یا د سافټویر په شکل باندې ډیټا راخلي وره کې په مخ باندې چاپي چې هماغې ته هارد کاپي ویل کېږي او دې ته څه ویل کېږي سافټ کاپي ورته ویل کېږي نو دلته دا دوه اصطلاحګانې به ستاسو زده وي چې یو ته ویل کېږي سافټ کاپي او بل ته ویل کېږي څه هارد کاپي نو مخکې د پرنټ نه یو فایل چې کمپیوټر کې تاسو سره پروت وي سافټویر نه هارډویر ته بدلوي سافټ نه هارد ته بدلوي دا د پرنټ یو تعریف دی د دې لپاره شارټکټ دی CTRL او P دا یې شارټکټ دی
نو که چیرې زه راشم فایل ته، فایل کې تاسو دې پرنټ باندې کلیک وکړئ، اولینه موضوع تاسو ته دا پرنټ ډایرکټ دی، که تاسو دې باندې کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو ته پرنټېږي. خو مونږ کله کله ډایرکټ پرنټینګ نه کوو، اول ځان لپاره څه ناڅه سیټینګ کوو، د سیټینګ نه وروسته بیا پرنټینګ کوو. اوس دغه فایل چې مونږ سره دی د دې یو دانه د چاپ شي که کاپیانې دې راشي 2 3 4 کاپي، لکه 2 صفحو کې دی همدغه 2 صفحې دې ځانګړې پرنټ شي که نه، تاسو غواړئ چې دلته کاپي مو ورکړئ 3 4 5 داسې نور. صحیح ده؟ دې نه وروسته که چیرې تاسو سره د یو نه زیات پرنټر انسټال وي، مخ او شاته هم راوستلی شي، جدا جدا هم راوستلی شي. اوس خو جدا جدا دي. اما عمر کاپیانې دلته به د کاپیانو اندازه ورکې، مثلا همدا خو 2 صفحو کې دی فلحال که نه، یعنی یو ورقه کې هم راتللی شي شاته او مخ ته. او که چیرې تاسو داسې وي چې جدا جدا در سره هر یو د جدا جدا ورقه کې چاپ شي، نو دلته چې تاسو څومره کاپیانې ورکړي، مثلا 9 تاسو ورکړه تاسو سره به 14 هغه راوځي او شا او مخ، او که شا او مخ وي صرف همدغه 9 ورقې به تاسو سره راوځي. نو د کاپي نه مطلب دا دی. نو ګورئ که چیرې دا کاپیانو کې د کاپي ځان لپاره یو لیمټ اندازه لري، 22,960 پورې تاسو کاپیانې ورکولی شئ. څومره؟ 22,960. تاسو مطلب 10,000 کاپیانې هم د یو فایل ورکولی شئ، همداسې ته 2,000 پورې کاپي ورکولی شئ. د دې نه وروسته کې د پرنټر باره کې تاسو معلومات غواړئ، دلته دغه ورکوټې نښه باندې چې ودرېږي تاسو وایي ستاسو دا پرنټر ریډي دی، برابر دی، خو او دې برخه کې انسټال دی. پرنټر نه هدف دا وي که چیرې تاسو له یو نه زیات پرنټر ستاسو په دې کمپیوټر کې انسټال وي، کم یو تاسو سره اویلیبل وي، د کم یو کیبل وصل دی، هماغه تاسو دې ځینې انتخاب کړئ او هماغې په واسطه باندې تاسو سره به څه کېږي؟ پرنټینګ کېږي. اوس کیدای شي تاسو سره سوال پیدا شوی وي چې دا ټیک مارک دلته څه معنا لري، دلته دا یو ته ټیک مارک راغلی دی، نورو ته نه دی راغلی. د دې ټیک مارک نه مطلب دا دی چې دا زموږ ډیفالټ پرنټر دی، یعنی همیشه لپاره موږ د کم پرنټر نه کار اخلو؟ د دې پرنټر نه کار اخلو. دا ډیفالټ پرنټر جوړیږي له کوم ځای نه؟ دې لپاره به تاسو لاړ شئ او په سټارټ مینیو کې یا په کنټرول پینل کې به تاسو پرنټر اینډ ډیوایس پیدا کړئ. څه به پیدا کړئ؟ ډیوایس ان پرنټرز. ډیوایس ان پرنټر برخه کې وګورئ مختلف قسمه پرنټر موږ سره انسټال دي، خو موږ ډیفالټ دایمي پرنټر کوم یو جوړ کړی؟ دا اپسان L360 دا یو. که چیرې تاسو وایئ چې نه دغه یو پرنټر دی دایمي شي، همیشه زه په دې باندې پرنټینګ کوم، هغه نور پرنټر یې هسې ما سره انسټال دي نشته دی، نو دا موږ تاسو سره څه شو؟ دایمي شو. نو دې نه وروسته کې به په هر یو پروګرام کې تاسو سره دا یو پرنټر څه شي؟ دایمي شي. د دې هدف دا دی د ټیک مارک. پرنټر پراپرټیز باندې تاسو کلیک کړئ، د پرنټر باره کې تاسو اضافي معلومات درکړي، مطلب دا ورقه تاسو په ولاړ شکل کې غواړئ چې پرنټ کړئ یا داسې پروت شکل کې. تاسو چپټر پرنټوئ، بعضې شیان پرنټوئ هغه ولاړ شکل کې وي، او ځینې داسې وي لکه سرټیفیکیټ، ډیپلوم، ریزلټ شیټ وغیره، هغه تاسو کولی شئ چې داسې په دې پروت شکل کې په دې شکل باندې پرنټ کړئ، نو خپلې ورقې ته به ګورئ، د هغې مطابق به تاسو پرنټینګ کوئ. خو دلته کې خبره دا ده چې کله تاسو د پرنټینګ کوئ مخکې له پرنټ نه تاسو اول دا ورقې ځان لپاره ډیزاین کې ګورئ چې وړه ده، پروت شکل کې ده که ولاړ شکل کې ده، لنډسکیپ ده که پروټریټ ده، نو تاسو به اصلا ډیزاین د لنډسکیپ یا پورټریټ شکل کې جوړوئ، وروسته به بیا تاسو سره په پرنټینګ کې مشکل نه وي. نو داسې مونږ کله هم نه کوو چې اول داسې ډیزاین مخکې نه لیکل وکړو او بیا دلته پرنټر ته راشو د پرنټر په ذریعه باندې څه کار وکړو؟ دا ورقه لنډسکیپ کړو یا پورټریټ یې کړو دې برخې نه. نو دا اول مونږ تاسو ډایرکټ کوشش کوو ډیزاین په هماغسې پروت حالت کې وکړو. مطلب مو واخیستو؟ ښه، هغه به انشاءالله تاسو په راروانو درسونو کې دلته په لیاوټ کې ووایي. دې برخه کې اورینټیشن ته به راشئ، لنډسکیپ به کوئ، نو دا ورقې پرتې شوي داسې، بیا که دوباره ورته وایي پورټریټ، دا پورټریټ شوي. ښه، راځو پرنټینګ باندې کلیک کوو داسې. نو دا خو د پرنټر پراپرټیز یا اضافي معلومات دي. بل پرنټ ټو بک او بک ټو پرنټ دا څه معنا لري؟ چې اشته لاړ شم پرنټ دا
دا روټیټ لینډسکیپ بیخي دې داسې تاو شي را سرچپه دې شي ستاسو دا معلومات د پاس نه لاندې طرف ته چپه شي معلومات مکمل چپئ دا یو چې دی دا روټیټ لینډسکیپ دا مطبوع کې کارولی کېږي پرنټینګ پریس چې دي هلته هغې یو پلیټ شانتې ورکه لري هغه پلیټ چې بیا موږ تاسو پرنټوو پلیټ بیا څه کار کېږي هغه بیا موږ تاسو دا پلیټ چې دی هغه دې شکل کې پرنټوو تر څو هغه ماشین کې چې بیرته داسې کېږي راسته راځي ماشین چپه وي که نه تاسو دا چپه چاپ کړي هلته چې کېږي راسته راشي بیا پرنټینګ کوي تاسو غټ ماشینو لپاره دی دا ستاسو دا هر څه دا معلومات داسې سرچپه شکل کې پرنټېږي د سره نو هلته ماشین ته چې کېږي ماشین ته به دوباره سیده راشي او بیا به تاسو سره هغه پرنټ شي نو دې ته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي روټیټ لینډسکیپ یا لینډسکیپ تاو شوی لینډسکیپ بل دی پرنټ ټو بک او بک ټو پرنټ دا څه معنا لري ګورئ پرنټ ټو بک مطلب دغه د معلومات چې کوم دي دا د ورقې مخې طرف ته راوله کومه چې موږ تاسو ایښې وي دا ورقه مخې طرف ته یې را پرنټ کړه موږ وایو چې نه خو د دې لپاره ډوپلیکس پرنټر ته ضرورت وي کوم ډول پرنټر ته ډوپلیکس یو قسم پرنټر دی چې کله تاسو هغې باندې پرنټینګ کوئ اتومات د هغه ورقې دا مخ او شا خپله اړوي موږ تاسو مینولي داسې نه ږدو د ورقې مخ او شا نو کله تاسو سره ډوپلیک پرنټر وي بیا هغه ټایم کې تاسو کولی شئ چې د دې برخې نه تاسو څه کار وکئ دا مو ورقې مخکې دی یا شا کې دی هر یو چې کې دی تاسو ورقه پرنټوي پیج پر شیټ په همدغه یو شیټ همدغه موږ تاسو سره دا معلومات فلحال په څو صفحو کې چاپېږي په دوو کې تاسو وایئ چې دا تقسیم که په شپږو باندې شپږو صفحو کې یعنې وړو وړو صفحو کې پرنټ کا یا دا یو ورقه چې دا تقسیم کا په دوو باندې نو دې ته ویل کېږي پیج پر شیټ په یو شیټ کې د څو صفحې راشي تر 1400 پورې تاسو شیټ اخیستلی شئ لکه همدغه معلومات په 1400 صفحو تاسو تقسیمولی شي دا د یوې صفحې په 1400 دوه صفحې شوي ستاسو خیال دی 4 شوي صحیح ده همدا معلومات تقسیم کړه د دې معلوماتو به سایز ورکوټی شي سایز به یې ورکوټی شي واړه واړه به تاسو ته چاپ شي لکه ټول په همدې یو ورقه کې د یو ورقه کې راغلي دا ټول معلومات تقسیم کوي په 4 باندې دلته تاسو ته داسې چوکاټ هم غورځئ بارډر غورځئ داسې او په یو ورقه کې بس دلته ځانګړی یو وخت دو باندې تقسیمې په 2 تقسیمېږي مابین کې به داسې خط راشي په 4 تقسیم که داسې 4 باندې 1 2 3 مطلب داسې دی همدا معلومات چې دي فلحال په 100 صفحو کې دي په 2 کې دي دا ټول راواخله واړه واړه که په دې یو صفحه کې په 4 حصو کې پرنټ کا یو حصه دلته راواخله یو دلته یو دلته په یو صفحه کې 4 برخو کې تقسیم کا صحیح ده دا دی لپاره وي خو دا کار هر یو پرنټر نشي کولی صرف دا فلپینګ بوک پرنټر دا کار دی کولی شي ښه هر یو پرنټر دا کار نشي کولی تاسو ته اوس ګورئ کله چې تاسو دا ورقې داسې تقسیم کړئ مختلفو حصو باندې دې سره دلته بارډرس یا داسې خطونه راځي دا خطونه یې غواړي چې مابین کې ولرئ که نه غواړئ دا خطونه موږ د قیچي لپاره یا د کټولو د کټینګ لپاره اچو نو دا به دوی اډوانس کې تاسو کلیک وکړئ دې برخه کې پیپر سایز تاسو دا ورقې څومره سایز کې غواړئ پرنټ کړئ د سایز باره کې لږ تاسو ته خبره کومه زمونږ او تاسو سره 2 قسمه ورقې دي عمومي ټوله دنیا کې چې خلک پیژني یو ته ویل کېږي یو ایس پیپر څه ورته ویل کېږي یو ایس پیپر یونایټډ سټیټ پیپر او بل ته ویل کېږي A4 پیپر چې دا ګلوبل د ټولو خلکو لپاره وي هر څوک دې نه کار اخیستلی شي نو د دې موږ تاسو ډېر استعمال چې لرو دغه عادي ورقې چې تاسو پکې د چپټرې چاپوئ دا عموما د A4 په شکل باندې وي کم شکل کې وي A4 د دې نوم وي نوم یې څه وي A4 اوس ګورئ که چیرې تاسو دې سایز ته راشئ دا A4 او لیټر څه معنا لري د لیټر 8.15 انچه په 11 انچو کې ده صحیح ده دا 8 انچه د دې داسې پروت حالت دی بری دی
او دا ولاړ حالت 11 انچه دی دا په انچو اندازه کیږي که چیرې تاسو A4 ته راشئ 8.28 صرف د اشاریه کې د دې دواړو فرق دی ډېر فرق نه کوي او دا 11.9 شپېته او دلته تنه 11 نو دغه لیټر ورکې چې دی دا ځانګړي امریکې کې یوزیج لري UK کې داسې ممالکو کې هلته د هغو لپاره دا ورکې اومغه سایز کیزي او پرنټوي او دلته افغانستان او اکثر نور ممالک A4 استعمالوي خو دا دواړه او هغه انچ دی د متر په شکل باندې نو تاسو غواړئ چې ځان لپاره د ورقې سایز انتخاب کړئ دا بله مخکې نه انتخابوئ په دې لیاوټ کې دې برخې نه به اول سایز اخلئ په هماغه سایز کې به ډیزاین کوئ بیا به تاسو پرنټر خپل اتومات هم پرنټوي او که تاسو سره هلته نه وي جوړ شوی بیا به پرنټ ته راشئ او د پرنټ کې به څه کار وکړئ پرنټ پراپرټیز اډوانس برخې ته به راشئ او د اډوانس کې دې برخې نه به تاسو دلته کې سایز څه کوئ ځان لپاره انتخاب کړئ لکه لیټر شو داسې پسې لاړ شئ ګورئ دلته موږ سره A4 A3 A2 جاپانیز ورقې مختلف قسم شته دی خو تاسو به خپل پرنټر ته په کتو ورقه پرنټوئ چې ستاسو دا پرنټر کوم ډول ورقې پرنټوي نو ځینې پرنټر یې داسې وي چې مختلف قسمه پرنټولی شي ځینې همدا یو ډول پرنټولی شي نو دا موږ تاسو سره د پرنټ باره کې د پرنټ پراپرټیز باره کې څه خبره وه بل پیپر کوالټي ده رنګرې تاسو ته چاپ شي که ساده دې چاپ شي ګورئ کالرز دې چاپ شي که بلک اینډ وایټ دې چاپ شي معلومات تاسو سره رنګوي تاسو وایئ چې نه ساده کاپي مې پکار ده بس بلک اینډ وایټ دلته انتخاب کوئ نو دا هم ډېره مهمه خبره ده تاسو ډیز نه باید دا په دې شکل باندې واخلئ د کم برخه نه پیپر کوالټي نه د دې نه وروسته دغه سیټینګ چې تاسو سره وشي ډایرکټ تاسو څه باندې کلیک وکړئ په پرنټ باندې یا د کیبورډ نه انټر پریس کړئ تاسو سره به دا څه شي پرنټ به شي اوس دلته کې څه ناسې اضافي سیټینګ د دې باندې هم تاسو ته کار کومه راځم پرنټ آل پیجز اوس ګورئ مونږ تاسو سره فی الحال څو صفحې دي 2 صفحې تاسو که چیرې اوس پرنټ ورکړئ ټول تاسو سره پرنټېږي اوله صفحه هم دویمه تاسو وایئ چې نه زه غواړم چې کرنټ د موجوده صفحه پرنټ کړم د موجودې صفحې هدف څه دی ګورئ موجوده صفحه څه ته ویل کېږي دغه کرزر ګورئ دا کرزر دا کوم چې بلینکینګ کوي تاسو ته دا د موس نښه دا چې په کومه صفحه کې موجود وي تاسو سره او هغه صفحې ته کرنټ پیج ویل کېږي څه ورته ویل کېږي کرنټ پیج ورته ویل کېږي نو تاسو چې کله کرنټ پیج انتخاب کوئ په کومه صفحه کې چې ستاسو دا کرزر وي هماغه به تاسو ته څه شي پرنټ به شي دې ته څه ویل کېږي پرنټ کرنټ پیجز بل سلیکشن دی سلیکشن مثلا ځانګړی دغه ځای کې زه غواړم صرف دغه نوټ چې مې لیکلی دا راته پرنټ کړه نور مه پرنټوه دا لاندې حصه مه پرنټوه سلیکشن مطابق راته پرنټینګ وکړه نو تاسو پرنټ باندې کلیک وکړئ او دلته څه کار وکړئ سلیکشن واخلئ نو صرف انتخاب شوی یا سلیکټډ ایریا به تاسو ته څه شي هماغه به تاسو ته پرنټ شي بل کسټم پرنټ خبره ده د کسټم پرنټ لکه زه غواړم چې دا اوله صفحه نه غواړم پرنټ یې کړم بس ډایرکټ دویمه صفحه راته پرنټ کړه یا تاسو سره 10 صفحې وي او ته وایې چې د 5مې صفحې نه اخوا تر 10مې صفحې پورې چاپ کړه نو تاسو بیا د دې مابین کې د منفي علامه ورکوئ څه منفي یا مثلا تاسو سره 20 ورقې وي او ته راته وایې تاسو د کمپیوټر ته وایئ چې 4مه صفحه کاما 6مه صفحه کاما 8مه صفحه کاما 10مه صفحه دا جفت صفحې خو د 4مې نه اخوا راته څه کړه پرنټ کا په دې شکل هم تاسو هغه نه راځي پرنټینګ کې هغه به تاسو ته نه راخلي نو دې ته ویل کېږي کسټم پرنټ یو بله موضوع ډاکومنټ انفو څه ته ویل کېږي فایل ته به راشئ او د آپشنز د انفو برخه کې تاسو دلته پراپرټیز ویلې او ما تاسو ته ویلو چې دغه معلومات چې دلته تاسو ورکړئ دا پرنټیبل دي پرنټوي درته خو داسې نه دی چې همیشه به پرنټېږي که دلته کې پرنټ کې تاسو دې برخه کې دا ډاکومنټ انفو واخلئ نو تاسو سره به ځانګړي هماغه معلومات پرنټ شي نور به څه نه پرنټېږي د سره صحیح ده نو دې ته څه ویل کېږي ډاکومنټ انفو ویل کېږي لیسټ آف مارکپ لا تاسو نه دی ویلی سټایل هم لا نه دی ویلي سټایلونه ته نه راته ځانګړی پرنټ کا آټو ټیکس انټري دا اضافي هغه دی اپشن دی چې موږ تاسو سره 2014 یا 2019 آفیس کې راځي کی اساینمنٹ راته پرنټ کا نو تاسو لا تر اوسه مارکپ نه دی ویلی سټایلز هم نه دی ویلي هماغه سټایلونه ځانګړی تاسو څه کوئ
پرنٹ هي صحیح شو. بل خبره ده old pages even pages جب صفحه تاک صفحه. نو ګوره دې برخه ته کچېرې تاسو دلته راشئ old pages تاک صفحه تاسو ته تنا پرنٹ شي که جفت مثلا تاسو سره اوله وي دویمه لسمه شلمه 50 صفحې وي تنا تاک صفحې راته پرنټ که جفت مې نه دي پکار. صحیح ده. نو دې ځینې تاسو دا انتخاب او سلیکشن هم کولی شئ. نو که چیرې آنلی تاسو ایون انتخاب کړی وي جفتې صفحې به تاسو سره پرنټ شي او که آنلی تاسو اډ او که ټیک مارک نه وي یو به هم نه کوي. صحیح ده. نو دې برخه کې دا مارکف او دا مای ډاکومنټ دا برخه ته تاسو کلم ټیک مارک ماچوي اضافي ستاسو ورکې ویسټیج کېږي اضافي شیان تاسو ته پرنټوي. ښه نو ډیری موږ تاسو استعمال چې کوو یا آل پیجز یا سلیکشن یا کرنٹ پیج او یا کسٹم پرنٹ. دغه لاندې برخه دومره خاص یوزیج نه لري. راځو پرنٹ ون سایډ او مینولی پرنٹ آن بورډ سایز. د دې مطلب سره دا پرنٹ کمانډ درته کوم بس دا یو څو کمانډ درته کوم خلاص ختم شي. دې کې څه نشته. دغه تکراري دي لکه دا پیپر سایز تاسو ویلې مخکې اورینټیشن هم تاسو ویلې که نه ورکه ولاړې وي پرته وي. نارمل مارجن بس یې دلته کار شته دی بیا بله ورځ دلته کوم مارجن کې لږ کار شته. ښه دا پرنټ پراپرټیز لیاوټ ایډوانس لاندې چې دي دا معلوماتو باره کې دي. ها معلومات دي نور څه نه کوي. ګرافیک تاسو ته وي چې دا چې دا ورکې چې ستاسو پرنټېږي د 600 ډي پی آی د پرنټر کوالټي د کیفیت دی دومره به تاسو سره د دې کیفیت وي. آی سی آی میټیو ډي وي داسې وي. دا چې دي معلومات دي تاسو بس کار نه لرو. صحیح ده. سکرپټ دي شټ ډاون دي وغیره